بمي چاودنې ترې دواړه سترګې اخیستې، خو د اتلولۍ هیله یې لا هم ژوندی ده. دا ځوان ولی محمد نوري ده. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې یوې بمي چاودنې ترې دواړه سترګې واخیستې او نړۍ یې ورته د تل لپاره تیاره کړه. خو دغه پیښې هغه ناهیله نه کړ، بلکې د هغه په وجود کې د مبارزې او اتل کېدو نوې ساه وکړه. نابینا نوري په زړه کې د ځغاستې د اتل کېدو هیله لري. Push Wali, keep it together. Wali first. Go Wali! Aye aye. ورزش ما مینه ده. ما د یو مهمه برخه ده. ورزش ما ته خوشحالي راکوي. ما په ډېره خوشحالیانې راکوي. همیشه مې غواړي ولي افغانستان ته راوړي. ولی محمد نوري د ځغاستې په برخه کې تر دې مهاله 15 مډالونه ګټلي دي چې وروستی هغه یې د لندن میټرو سیالۍ وې چې د پکې د سرو زرو مډال وګاټه. هغه اوس مهال په انګلستان کې د خپلې میرمنې، 3 اولادونو او ورور سره یو ځای ژوند کوي. کوچنی ورور د ورځني ژوند او چارو کیسه کوي. وخت کې د تمرینات خپل کول، کله چې دا سترګې له لاسه ورکړې، دا نا امیده نه شو. دلته یو کې ته چې راغی، یو د ځغاستې په هغه کې منډې ته دوام ورکړ. دا ډېرې ښې راسته راوړنې لري وصال صاحب. یو د 15 مډاله په ډېر کم وخت کې په 6 میاشتو کې دا مډالونه لاسته راوړل. یو ډېر سخت تمرینات شروع کړي دلته یو کې. نوري وایي له نابینا کېدو وروسته دا انګېزه ورته پیدا شوه چې د کولی شي د ځغاستې یو تکړه لوبغاړی واوسي. ډېرې ښې لاسته راوړنې بعد له حادثې نه زه تاته ویلی شم چې ما ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې دي بعد له دې حادثې نه، د واقعې نه چې حتی ما په جوړټول کې نه لرلې. ولی محمد نوري د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ په حسین خیلو کلي کې زیږېدلی. هغه تر 12م ټولګي پورې زده کړې کړي. د په 2009 میلادي کال کې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د دندې پر مهال په یو بمي چاودنه کې ټپي شو او خپلې دواړه سترګې له لاسه ورکړې. د اوس مهال په انګلستان کې د برلین سیالیو ته چمتووالی نیسي او هیله لري چې په 240 کیلومتره سیالۍ کې اتلولي خپله کړي.